وإذا طلقتم النساء او کله چې ورکئ تاسو طلاق ښځو ته فبلغن اجلهن پس دوی ورسیږي هغه خپلې نیټې مقررې ته یا عدت ختم شي د دوی فلا تعذلوهن نو مه منع کوئ تاسو دوی لره یعنې دغه ښځو لره مه منع کوئ ان ینکحن چې دوی نکاحونه وکړي ازواجهن د خپلو مخکینو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف کله چې دوی راضي وي په خپل منځ کې بالمعروف په ښه طریقه سره ذلک یوعظ به دا خبره چې کومه ده یا دا کار چې کوم دی یوعظ به نصیحت کیږي په دې سره من هغه چاته کان منکم چې وي ستاسو نه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله جل شانه باندې والیوم الآخر او ایمان لري په ورځ د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم و اطهر دغه کارونه چې کوم دي نو دا پاکوي تاسو لره په لحاظ یا په اعتبار د نفس سره په اعتبار د زړه سره ستاسو زړونه پاکوي و اطهرو او پاکوي تاسو لره په اعتبار د جسمونو سره والله یعلم او الله جل شانه پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ د شاتې نه د طلاق متعلق مسله را روانه ده او د طلاق ډېرې مسلې مونږ وویلې ډېرې اهمې مسلې چې اکثر خلک په هغې کې مبتلا دي خو د مسلې نه خبر نه دي معاشره کې د طلاق شرع چې کومه ده نو ډېره زیاته سیوا شوې ده خلک رالګي سړي او خپلو ښځو له طلاق ورکوي بعضې خو داسې طلاق چې د هغې د سړي ته پته وي چې یاره طلاق مې ورکړی دی ښځې له خو بعضې ټایم کې داسې پته وي دته دا پته نه وي چې یاره طلاق مې ورکړی دی او هغه طلاق ورکړی وي ښځې طلاقه شوي نو دا انتهایي اهمې مسلې دي په دې باندې ځان پوه کول لازمي دي چې یاره یو سړی په دې باندې پوه شي ځکه مونږ په دین اسلام باندې خپله زندګي تېرو او دین اسلام یو داسې دین دی چې د انسانانو د زندګۍ سره تړلې یوه مسله هم نه ده پرېښې هره یوه مسله یې بیانه کړې ده داسې سړی به چرته هم نه وي چې یاره هغه په دین اسلام باندې چلیږي په دین اسلام باندې عمل کوي دین اسلام یې خپل کړی دی او دته به یو مسله راغلی وي او دی به په هغه مسله باندې دین اسلام پویه کړی نه وي نو دا داسې ډېره مشکله ده غرض د خبرې دا چې دین اسلام هر یوه مسله بیانه کړې ده نو شاته مونږ د یو طلاق متعلق خبره کړې ده د دوو طلاقو متعلق هم خبره کړې ده او بیا د درې طلاقو متعلق هم خبره کړې ده د هغې مسلې هم ویلې دي اوس په دې ځای کې الله جل شانه بیا د طلاق رجعي متعلق خبره کوي طلاق رجعي تاسو ته ما څو پیره ویلی دی چې یاره دا هغه طلاقو ته ویلی کېږي چې د دې نه پس خاوند خپلې ښځې ته رجوع کولی شي په عدت کې دننه دننه نو دغه رجعي طلاق خو یا یو دی او یا دوه دي که یو یې ورکو هم په عدت کې دننه دننه دا خاوند دې ښځې ته رجوع کولی شي واپس خپله زندګي شروع کولی شي او که دوه طلاق یې ورکړل نو بیا هم دا خاوند د دې ښځې سره خپله زندګي شروع کولی شي په عدت کې دننه دننه ښه که رجوع وکړله دغې کې بیا نکاح ته ضرورت نشته دی خو که چېرته یو طلاق یې ورکړلی یا دوه ورکړي دي او په ده باندې عدت تیر شو درې میاشتې ووتلې یا د ښځې درې ماهوارۍ بیمارۍ ووتلې چې کومه په میاشت کې راځي هغو ته دغه بیمارۍ ووتلې یا درې میاشتې ووتلې یا وضع د حمل وشوله او دې سړي رجوع نه وکړې دې ښځې ته نو دا ښځه اوس د ده نه جدا شوه او دا داسې جدا شوه چې دی به اوس د دې ښځې سره واپس نوې نکاح کوي که چېرته دی وایي چې زه دې سره خپله زندګي واپس تېرول غواړم دا د دوو طلاقو خبره ده ښه درېیم ته چې کله ودنګل نو بیا به کې رجوعګانې مجوګانې نه کېږي دغې معنې مې ته دوه ورځې خبره کړې ده نو درې طلاقه چې چا ورکړل هغه کې بیا څه نه کېږي هغه بیا هغه طریقه مې ته ذکر کړې وه چې یاره شریعت کومه طریقه ښودلې ده مونږ ته په هغه طریقه باندې کې یو سړی غواړي او د ده فطرت یې خوښوي جو هغه کار دې وکړي او که یې نه خوښوي جو نه دې کوي ضروري خو نه ده چې یاره یوې ښځې له طلاق ورکړو اوس واپس د هغې سره نکاح وکړي څه ضرورت دی طلاق دې ولې ورکړه هغه ښځې له خو څوک طلاق نه ورکوي چې چا سره خپله زندګي تېرول غواړي
چا سره چې تېرول نه غواړي هغې له خلک طلاق ورکوي. طلاق دې ورکړو اوس قصه ختمه شو. اوس ولې په ملایانو پسې ګرځي چې ملا صاحب ما طلاق ورکړی دی اوس پکې څه حل راوباسه. نو اوس به پکې حل نه راوځي، هسې ملا صاحب بدنامې هغه غریب ګناهګاری اوس که تا په هغه باندې خپې ایښودلې دي چې هلکه اوس زما دې مسلې حل راوباسه، نو انسان دی کمزوری دی، هغه به ګناهګار کړي په دې مسله باندې. خبره پوهېږي. نو طلاق خو ډېر زیات غلط کار دی. تاسو ته ما ویلي دي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې الله جل شانه ته ان ابغض المباحات عند الله الطلاق. په ټولو جایزو کارونو کې، په ټولو جایزو څیزونو کې د الله جل شانه چې کم یو څیز بدې شي هغه طلاق دی. طلاق جایز خو دی، ورکول جایز دی ښځې ته، خو بهرحال د الله جل شانه خوښ نه دی. چې کوم کار د الله جل شانه خوښ نه دی نو هغه مه ورکوئ. او بل حدیث مې ته هم ویلی و، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې یاره یوه ښځه راولګېدله او بغیر د شرعي عذر نه د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه وکړله چې ما له طلاق راکړه، نو په دې ښځه باندې جنت حرام شو، دا ښځه به اوس جنت ته نه ځي. خبره نو دا وعیدونه دي، دا بیانېږي او دا هسې بېسه نه بیانېږي بلکې دا دې لپاره بیانېږي چې موږ تاسو دې نه څه سبق حاصل کړو، څه نصیحت ترې واخلو. دلته اوس الله جل شانه د دغه طلاق متعلق خبره کوي چې کوم طلاق راجعي دی، او دا آیت الله جل شانه په یو موقع باندې را نازل کو، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. پر صحابه کرامو کې د پیغمبر علیه صلات وسلام یو صحابي و معقل ابن یسار نومې و، معقل ابن یسار رضی الله عنه. د دې یوه خور وه او د هغې نوم و جمیله، جمیله نومې و یا جمیله نوم. د دغه خور نکاح د یو سړي سره شوې وه او د هغه سړي نوم و ابوالبداح رضی الله عنه، هغه هم صحابي. د هغه سره نکاح شوې وه نو د دې دواړو د واده لا لږ وخت شوی و، بچي مچي نه و شوي. د دو په خپل منځ کې بس اختلافات رالل، زندګي نه تېرېدله. نو دغه صحابي د ابوالبداح د یو ورځ په غوسه کې راغی او ښځې له ایسته طلاق ورکړو، خپلې ښځې له یې طلاق ورکړو، خو طلاق یې ولې رجعي ورکړی و، یو طلاق یې ورکړی و یا دوه طلاق یې ورکړي و. هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع کولی شي په عدت کې دننه، دغه طلاق یې ولې ورکړی، درې نه و ورکړي. نو دا خپل کور ته لاړه، بس هلته ناسته وله، عدت خو یې دې نه و پوره شوی. خلکو ته پته ولګېده، رور ته هم پته ولګېده چې زما خور ته طلاق میلاو شوی دی، او خاندان کې ټولو خلکو ته پته ولګېدله، محله کې ټول خلک خبر شو پلانکۍ ښځې ته طلاق میلاو شوی دی. ابوالبداح خپلې ښځې له طلاق ورکړی. نو دا بیا داسې کار وشو چې د عدت تېرېدو چې کله عدت مکمل شو، ختم شو، 3 میاشتې ووتل یا 3 حیضه ووتل، نو بیا خلکو ته پته ولګېده چې اوس عدت ختم شوی دی، نو اوس د نکاح پیغامونه راتلل شروع شو. د یو ځای نه د بل ځای نه خلکو به د نکاح دپاره پیغامونه رالیږل چې زموږ سره نکاح وکړه، زموږ سره نکاح وکړه. نو په دغه پیغامونو کې یو پیغام د دقه ابوالبداح راغی رضی الله عنه، مخکې نه چې کوم خاوند و د هغه پکې یو پیغام راغی او هغه دا پیغام راولېږو چې بایي زه په ځان نه وم پوه شوی او زما نه غلطي شوې وه، او دا چې زه ستا نه معافي غواړم او ستا سره خپله زندګي واپس تېرول غواړم، که ستا خوښه یي نو زه ستا سره واپس نکاح کوم. دغه جنۍ راولګېدل او دا پیغام یې هغه خپل ورور ته وښودو چې دغسې زما هغه خاوند خو دغه رالیږلی دی، مخکینی چې زما کوم خاوند چې طلاق یې راکړی هغه پیغام رالیږلی دی او ما ته وویل چې ستا سره نکاح کول غواړم. نو دغه معقل ابن یسار رضی الله عنه چې دغه جنۍ ورور و، هغې ویل چې بایي دا هېڅکله نشي کېدی، زه ستا نکاح واپس د هغه سړي سره نه کوم. یو خو هغه دا غلط کار وکړو چې راولګېدو تا له یې طلاق درکړو، په هغې پسې باندې بیا ته په کور کې 3 میاشتې ناسته وې د هغه او هغې تا ته رجوع ونه کړه، یعنې چې الله جل شانو کومه موقع هغه له ورکړې وه، په هغه موقع کې ده تا ته رجوع ونه کړله، نو زه اوس ستا نکاح د دې سړي سره نه کوم، که مرم او که چومه، خو به هر حال دغه کار زه نه کوم، ستا نکاح د ده سره زه نه کوم. ډېر وخت پکې تېر شو، خلک ملک به پسې هم راتلل، د خاندان خلک چې بهي دا ګوره هغه خپل خاوندی دی، اوس بیا څه بل سړي ته واده کې او لانجې مانجې دي او قیسې میسې اوږدېږي، خو دغه سړي سره یې نکاح وکړه، هغه بس ځان وچ لرګی کړی و چې زه دې سره اوس نکاح نه کوم، ځکه چې طلاق یې ورکړلی زما خور له، او دا په معاشره کې ډېر بد هم ګڼلی کېږي. یاره که سړي خور له څوک طلاق ورکړي که نه، نو څونه بچا باندې بده لګي، پلار باندې څونه بده لګي، په ورور باندې، په نور کور والا باندې څونه بده لګي. زمونږ خور ته لور ته طلاق میلاو شو، نو هغه له هم دغسې تکلیف ور رسولی و. به هر حال هغه چې کله په دې خبره باندې ونښتو چې زه د دې خپلې خور نکاح له دغه سړي سره واپس نه کوم، نو الله جل شانه دا آیت را نازل کړو چې تاسو ګوره څوک راولګي او هغه خپلې ښځې له طلاق ورکړي او بیا د هغې عدت پوره شي او بیا هغه لا اولنی خاوند د دې ښځې سره واپس نکاح کول غواړي، نو تاسو دا مه منع کوئ
که چېرته دواړه په خپل منځ کې د یو بل سره نکاح واپس کول غواړي د دوه هغه اختلاف ختم شوی دی هغه جګړه ختمه شوې ده او په خپله خوښه باندې دوی اوس په خپل منځ کې نکاح کول غواړي نو تاسو ته دا حق نه دی حاصل چې تاسو راولګئ عامو خلکو ته د کور والا خلکو ته د خاندان والا خلکو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی راولګي او دا جنۍ منع کړي د نکاح نه یا د هلک منع کړي د نکاح نه ټیک شول نو دا آیت الله جل شانو په دغه موقع باندې رانازل کو چې هغه ته کله پته ولګي د پیغمبر علیه صلات وسلام د طرف نه ورته دا آیت مبارکه ورسېدو نو هغه بیا هغه خپله خبره باندې پښیمانه شو او د دغه سړي سره د ابوالبداح سره د خپلې خور نکاح وکړله نو ګوره په دې کې دا قرآن مجید چې کله بیانېږي که نه نو دا زمونږ دپاره بیانېږي دا واقعات چې کوم دي نو دا خو یو قسم مونږ تاسو ته په دې کې نصیحت دی چې مونږ د هغې نه نصیحت واخلو هغې نه سبق حاصل کړو نور دا د الله جل شانو دا کلام مونږ ته مخاطب دی چې تاسو داسې کارونه کوئ صحیح شولی زمونږ معاشره څه وایي معاشره کې خدا حساب دی چې هلکه چېرته یو هلک دی او د هغې د یوې جنۍ سره مینه محبت پیدا شو صحیح شوله دی اوس غواړي چې یاره په حلال او په جایزه طریقه باندې زه دغه جنۍ سره نکاح وکړم خپل کور والا ور ولېږم او د دغې سره زما نکاح وکړي جایز کار د دین اسلام د دغې اجازت ورکړی نو دا کور والا په دې کې بیا قسمه قسم دغه راوباسي خبرې اترې راوباسي دا داسې د وښکته ده او ته داسې وښکته یو بره یو ستا نکاح خو موږ دې سره نه کوو هلکه اوس د هغه خوښه ده ګوره زه تاسو ته دې حکمت بیانوم کله چې داسې کار وشي که نه چې د هلک یوه جنۍ خوښي یا د جنۍ یو هلک خوښي او د دې دواړو په خپل منځ کې نکاح ونه شوله نو شیطان خو لګېدلی دی که نه په دواړو پسې اوس به دا دواړه غلط کار کوي حرام کار به کوي ناروا کار به کوي او زمونږ خو داسې معاشره د خلک بیا تښتي ایسته ډېر شي خلک تښتېدلي هم دي چا پردی لوڼه تښتولي او چا پردي زامن تښتولي کله ناکله جنۍ راولګي هلک وتښتئ کله هلک راولګي جنۍ وتښتئ خو په دې کې بیا زه د پښتنو د سوچ ته حیران یم چې لکه تاسو دا سړی ولې بدناموئ یوازې د سړي ګناه خو به نه وه که نه کوه یوازې د سړي ګناه خو نه وه په هغې کې خو د جنۍ هم ګناه شامل حال وه جنۍ خو به والا هم دعوت ورکړی چې هلکه راځه چې ځو او بیا زمونږ صرف دقه خبره په خوله کې پرته وي پلانکي زوی رالګېدلی پلانکي لور یې تښتول ده صرف هغه هلک ته بیا مونږ ګناه کوو جنۍ ته ګناه نه کوو دا زمونږ غلط سوچونه فکرونه خو به هر حال که د دې دواړو په خپل منځ کې نکاح ونه شي نو بیا دغه قصه جوړېږي بیا به دوی ناروا کارونه کوي حرام کارونه به کوي د مور او پلار په ناخوښه باندې به بیا هغو خپل نکاح کوي په هره طریقه چې که په کلي کې ونه شو په خاندان ځي به بل ځای ته به چېرته ځي هلته به خپله نکاح کوي او دغه حق هم ګوره شریعت ورکړی دی د یو هلک او د جنۍ د یو بل سره جوړ برابر دی او دو نکاح کول غواړي نو والدینو له دا حق شریعت نه دی ورکړی چې دو منع کړي ګورئ دا خبره یاد وساتئ ځکه چې یو جنۍ بالغه ده عاقله ده عقل پکې دی ماشومه نه ده لیونۍ نه ده دا په خپل خبد باندې پوهېږي چې کله د 14-15 کالو واغوښته دا په خپل خبد باندې پوهېږي نو دې ته شریعت دا اختیار ورکړی دی چې ته په خپله خوښه باندې په خپله رضا باندې د یو چا سره نکاح وکړه نو شریعت خو اجازت ورکړی دی مونږ ته بیا ډز وباسو ډز ته وباسو که نه نو دا غلطه طریقه ده چې کله ته په داسې کارونو باندې پوه شوې په داسې اشارو باندې پوه شوې چې یاره داسې مسله ده نو ډایرکټ به بیا دا جنۍ هغه هلک له ورکوې د هلک به د جنۍ سره نکاح کوې واده به ولکې ځکه د دې نه وروسته بیا ډېرې مسلې جوړېږي نو بهرحال دلته هم دغه مسله ده چې اوس د دغه سړي د خپلې ښځې سره واپس نکاح کول غوښتل خو هغه رور یې ورسره نه غوښتله ځکه هغه ته تکلیف وررسولی هغه هم په حقه باندې و نو الله جل شانه هلته د هغه تکلیف ته ونه کتل چې یاره ده ته خو تکلیف وررسېدل رور ته د خور ته طلاق دغه شوی دی میلاو شوی دغې ته یې ونه کتل بلکې د برې نه آیت را نازل کړو چې بھائی دا کار ګوره ستا لپاره جایز نه دی ستا خور ده د هغه په نکاح کې و هغه طلاق ورکړی دی اوس ستا دې خور ته او تا ته اختیار دی چې په کوم ځای کې د دې نکاح کول غواړي وکړه خو بهرحال دا غلط کار دی که اولنی خاوند ورسره واپس نکاح کول غواړي نو تا ته اختیار نه دی حاصل چې ته راولګي او ته دا خبره وکړې چې یاره دې نکاح زه د هغه سره نه کوم نو دغه خبره الله جل شانه کوي چې واذا طلقتم النساء کله تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته فبلغن اجلهن پس ورسیږي هغوی خپلې نیټې مقررې ته یا عدت ته عدت یې پوره شي فلا تعزلوهن نو تاسو مه منع کوئ دوی لره ان ینکحن ازواجهن دا چې دوی نکاح وکړي د خپلو خاوندانو سره مخکینو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف چې کله دوی راضي وي په خپل درمیان کې بالمعروف په ښه طریقه باندې ذلک یوعظ به دا خبره چې کومه ده یا دا کار چې کوم دی یوعظ به نصیحت کیږي په دې سره من هغه چاته کان منکم چې وي ستاسو نه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله جل شانه باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذلکم ازکا لکم و اطهر دا کارونه چې کوم دي نو دا ستاسو دپاره پاک او پاکوالی لري او ډېر پاک دي.
د پاکی دي یا پاکوي تاسو لره په اعتبار د ګوره تزکیه هغې ته ویلی کېږي چې سړي نفس صفا شي ټیک شوله که نه د نفس د زړه صفایي د تزکیه ویلی کېږي او طهر د بدن پاکی ته ویلی کېږي یو سړي ظاهري بدن پاک کو نو دغې ته طهر ویلی کېږي یو سړي خپل نفس او زړه پاک کو دې ته بیا تزکیه ویلی کېږي نو الله جل شانو فرمایي چې د شریعت په هر یو حکم کې ستاسو دپاره پاکي ده هم د زړه پاکي ده او هم د بدن پاکي ده ستاسو زړونه به ورسره صفا شي او بدن به ورسره هم صفا شي نو دغه خبره کوي چې ذالکم دغه کار چې کوم دی نو دا کار ستاسو ازکا لکم دا ډېر زیات پاک دی ستاسو دپاره په اعتبار د زړه سره داسې معنی به یې وکړو ځکه مناسبت خوري تزکیه تاسو ته ما وایي چې پاکۍ د زړه ته ویلی کېږي و اطهرو او پاک دی یا داسې ووایي چې ډېر زیات پاک دی په اعتبار د بدن ستاسو سره مطلب ستاسو د بدن پاکي هم په دې سره راځي بدن پاکي دا چې حرام کار به نه کوې که نه ګوره تاسو ته پته ده په جایز طریقه باندې سړی خپل خواهش پوره کوي که نه خپل ضرورت پوره کوي یعنی نکاح یې وکړله او د یوې ښځې نه دی خپل حاجت او ضرورت پوره کوي نو په دې کې هېڅ قسمه نقصانات دته نه ورسېږي سړی به ډېر زیات کمزوری وي داسې به وي چانچی پانچی به وي صرف اډوکې به وي غوښه به پسې نه وي خو دې سړي ته هېڅ قسمه نقصان نه وررسېږي په دې سره ټیک شوله د ښځې سره په دغه سره ریلیشن ساتلو سره د هغې سره په تعلق ساتلو سره یا د هغې سره څه ورته وایي په کوروالي کولو سره یا په جما کولو سره هېڅ قسمه نقصان به نه وررسېږي خو کله چې دی په حرامه طریقه باندې کوي که نه نو که یو ځل یې دا کار وکړو که نه دی به سار بس داسې چې هر ځای به یې دړ کوي هر ځای به یې خوږېږي ځکه په ناروا طریقه باندې یې کړې ده په کیسه باندې پوهېږي نو په دغه کې ډېر زیات نقصانات دي او ټول عمر سړی ګوره واده وکړي که نه د 15 کالو په عمر کې واده وکړي د ده بیا 15 کاله زندګي نو 40 کاله د یوې ښځې سره تېر کړل که تېره نه کړل ښه ټیک ټاک ښه برابر او په دې باندې خو مشاهده مه کوئ غلط کار دی چې زه تاسو ته وایم چې هلکه په دې بله طریقه باندې مشاهده وکړئ نو تاسو ته بیا سهار له بیا پته ولګي چې هلکه دا څه حساب کتاب دی نو دغه کې بیا نقصان وي تاسو ته په قصه باندې پوهېږي دغه خبره الله جل شانو کوي چې ګوره د شریعت چې کوم احکامات دي که نه په دې کې ستاسو دپاره بدني فایده هم ده او روحاني فایده پکې هم ستاسو دپاره ده خو که چېرته تاسو په دې باندې پوهېږئ نو دغه وجې نه الله جل شانو فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله جل شانو پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ بسم الله تاسو نه پوهېږئ مطلب دا نه دی چې تاسو په هېڅ هم نه پوهېږئ تاسو خو هوښیاران یې صحیح شوله ځکه الله جل شانو دا دونه غټه ذمهداري تاسو له درکړې ده دین اسلام یې تاسو ته حواله کړی دی یو دونه بهترین دین یې تاسو ته رالیږلی دی تاسو پوهېږئ خو مطلب دا دی چې د الله جل شانو په دې ناشنا احکاماتو د هغې په حکمتونو باندې نه پوهېږئ چې په دې کې څه حکمتونه پراته دي په دې کې څه فایدې پرتې دي کله ناکله د الله جل شانو یو حکم خو موږ ته په هغې کې ظاهري نقصان ښکاري ټیک شوله ظاهري پکې موږ ته نقصان ښکاري چې لکه دا حکم مې ومنو نو نقصان دی پکې لکه حج کول دي که نه نو په حج کې ډېر زیاتې روپۍ لګي او هلته ډېر غټ سړی تکلیف کېږي که نه دونه ګران کارونه به کوي لکه تکلیف به در رسېږي نو ظاهري پکې موږ ته نقصان ښکاري خو په حقیقت کې په هغې کې فایده ده زموږ ستاسو فایده ده پکې خبره پوهېږي او کله ناکله بعضې عام یو کار به وي ما او تا ته به د فایدې ښکاري خو په هغې کې به زما او ستا لپاره نقصان وي نو د دقې وجې نه الله جل شانو فرمایي چې ګوره تاسو د الله جل شانو په حکمتونو باندې نه پوهېږئ نور تاسو په هر څه باندې پوهېږئ ښه والله یعلم او الله جل شانو پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ بسم الله الرحمن الرحیم واذا طلقتم النساء او چې کله تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته فبلغن اجلهن پس ورسېږي دوی خپل عدت ته عدت یې پوره شي فلا تعذلوهن نو تاسو مه منع کوئ دوی لره ای ینکحنا د دې خبرې نه چې دوی نکاح وکړي ازواجهن دغه خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف کله چې دوی راضي وي په خپل درمیان کې بالمعروف په ښه طریقه باندې ذلک یوعظ به دا خبره چې کومه ده یوعظ به په دې سره نصیحت کېږي من هغه چاته کان منکم چې وي ستاسو نه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله جل شانو باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذلکم ازکا لکم دا کار چې کوم دی نو دا ستاسو دپاره د پاکۍ دی و اطهرو او ډېر زیات د پاکۍ دی نو هغلته پکې هغه بله شان ترجمه هم کولی شي چې یاره ډېر زیات پاک دی په اعتبار د نفس سره او اطهرو ډېر زیات پاک دی په اعتبار د بدن سره په اعتبار د جسم سره والله یعلم الله جل شانو پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ صدق الله سبحانك اللهم